السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خیلی کی سی ټول به ښه جوړ یاست. دوستان نن په دغه ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل ډیلیټ شوی ډیټا بیرته ترلاسه کړئ. دوستان که چیرې ستاسو موبایل کې تصویرات ډیلیټ شوي وي یا دغه رقم ستاسو موبایل کې ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي یا دغه رقم یو بل کوم لازمي فایلونه وي، نو که تاسو غواړئ چې د هغو ریکوري وکړئ او هغه بیرته ټوټل ترلاسه کړئ، نو دغه به تاسو څنګه کوئ. دوستان په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که ستاسو موبایل کې تصویران ډیلیټ شوي وي یا دغه رقم ستاسو موبایل کې ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي یا دغه رقم یو بل کوم لازمي فایل وي هغه ډیلیټ شوی وي او تاسو غواړئ چې دغه فایلونه بیرته ریکوره کړئ، دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړې ده، له هغې څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستان دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي او دغه رقم دوستان تاسو په لیټ سټارټ بټن باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کوم ایډز راغلي دوستانو هغه ایډز به دلته تاسو کلوز کړئ. نو کله چې موږ دوستانو هغه تاسو کلوز کړئ، دغه رقم دوستانو زه راځم دا ایډز دلته کلوزوم، دلته به دوستانو تاسو خپل زبان ور وښایاست. دلته ګور دوستانو زه راځم لینګویج، دغه رقم دوستانو ما انګلیش ور وښوئ او دغه رقم دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به دوستانو تاسو ته خلاص شي. کله چې دوستانو دغه تاسو ته خلاص شو، کوم پرمیشنز غواړئ هغه پرمیشنز به تاسو ورکړئ، هغه پرمیشن به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ او دغه رقم دوستانو ګور دلته ریکور ایمیج سو، ریکور ویډیو سو، ریکور اډیو سو او دغه رقم ریکور ډاکومنټس سو. اوس که چیرې تاسو تصویران ریکور کوئ، دلته به تاسو په تصویران باندې کلیک وکړئ. که ویډیوګانې ریکور کوئ په ویډیوګانو باندې به کلیک وکړئ، اډیوس او ډاکومنټس. دلته به دوستانو تاسو راسئ په تصویران باندې به کلیک وکړئ. اوس زه په خپل موبایل کې تصویران ریکور کوم، دلته به دوستانو تاسو په ریکور ایمیج باندې کلیک وکړئ. ګور دوستانو په سرچینګ روان ده، زیرو فایل تر اوسه یو فایل هم نه ده پیدا کړی. اوس که ستاسو موبایل کې دوستانو هر څو فایلونه ډیلیټ شوي وي هغه ټوټل فایلونه به دلته دوستانو دی تاسو ته راواړوي. نو ګور دوستانو ډیلیټ شوي فایلونه دلته دی تاسو ته راواړوي. که هر څو فایلونه تاسو موبایل کې ډیلیټ شو او ډیلیټ شوي وي هغه ټوټل دلته دی تاسو در پیدا کوي. تر هغو به تاسو یوه لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه ډیټا دی تاسو ته مکمله راواړوي. نو دوستانو کله چې دغه ټوټل فایلونه دلته دی تاسو ته سکین کړي، ستاسو موبایل کې چې هر څو تصویران وو، هر څو ډیلیټ شوي فایلونه وو، د هر وخت خو هغه ټوټل به دلته دی تاسو ته راواړوي او دغه رقم به دوستانو تاسو په اوکې بټن باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو هغه تاسو ریکور کولی شئ. دلته به دوستانو تاسو په ګاټ اټ باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو دغه ټوټل تصویران دي. اوس که تاسو غواړئ چې په دې کې هر تصویر بیرته ریکوره کړئ، صرف به دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستانو تاسو په هغه تصویرانو باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو تاسو په ریکور بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به بیرته ستاسو موبایل ته واوړي. نو دوستانو اوس په دې تصویرانو کې که هر تصویران بیرته ستاسو په کار وي، هر ویډیوګانې وي یا هر تصویران وي هغه ستاسو په کار وي، هغه تاسو په دغه طریقه سره ریکور کولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده د فوټو ریکوري لپاره او د ویډیو ریکوري لپاره. نو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.